نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزتمندو د ملګري ګاډي صفا کولو او په دې کې تعویذونه راووتل. د دې ملګري دا خبره ووري بیا ورپسې یو زه څو خبرې کوم. اوس مې دا ګاډی لمبول نو په دې ګاډي کې شاته مې چې دی دغه ترپال باندې اوبه وهلې چې پکې میلاس ووهلو د الله مسلمانانو تاسو ته ماسې ویلي دي زما نه تاسو ته تکلیف دی. زه دې مولیانو تاریان یم چې هلکه داسې چا دا کاغذونه دا وګوره دا تعویذونه دي دی دې دپاره کړي دي چې دی د دې نه خلاص شي دا څه شی دی د دې نه مړه ته سوځي صفا ماته ووایې وې رای که راله راشم داسې به یې درکړم په فیصله کې زما دې بې بده ورځ جوړه کړې ده دا وګورئ دا وګوره دا تعویذونو د دې نه تارونه او څه سي دي نه څه وکړي دي دې دې لپاره دغه ټاپ کې ورکړي دي ما وی چې زما دا ولې بده ورځ ده قسم دی یو ځل مې پړې کې یو څو ورځونه تېرېدم دا ګاډی لرې کوم دې صرف دې لپاره کړي دي چې دا قسمړې د سورو کو دی دا چې هر چا کړي دي راشي چې درلیسې درکړمه بې غیرته بچیه دا ستا کار و ملګرو دا دغه موډیانو ته ورچېرتې دي بې غیرتو ته چې دا شي نه کوي خدای هم کور د شیعاګانو ورانګه دا شیعه وګوره ټولې پکې لیکلي دي ټول زما نومونه دي او ګاډي وډي لیکلي دي ورسره لیکلي دي یا علي او یا علي خدای دې تبو برباد کړي چې دا کم کار چا کړی نو عزتمندو تاسو دغه ویډیو وکتله کله کله دغه جادو نه دی جادو دا د مرګ سبب هم ګرځي یعنې په دې سره انسان هم مړ کېدی شي یعنې کتابونو لیکلي دي څنګه چې زهر انسان وخوري زهر او په دې زهر اثر سره دی رو مري دغه شانتې د جادو انسان هم وجلی شي نو عزتمندو دا ډېره سخته ګناه ده. اوس د جادوګر سره حکم دی جادوګر که چېرې جادو کوي او په دې جادو کې کفري الفاظ لیکي او دغه شانتې دا کار هم بار بار کوي او منې کېږي ته نه ښه ګڼي چې یاره به دا زما کسب دی نو دا فساد جوړول نو حاکم یک وخت بسو کې دا سړی به راونیسي او د ده حکم فتاوی لیکلی چې قتل دی دې قتل کړی شي دغه شانتې که کفري الفاظ به کې نه او بیا هم جادو کوي په خلکو باندې نو بیا هم حاکم وخت به دا سړی نیسي ځکه بیا هم د فساد خورولو سبب جوړېږي دغه انسان فساد خوري نو بیا هم چې د تعذیر به ورکوي او حاکم وخت ته اختیار دی که قتل کوي او که هر څه کوي خو دغه کار بندول دی چې خلک د دې نه عبرت واخلي او دغه کار خلک بیا نه کوي نو عزتمندو دا جادو کول دا ډېره لویه او سخته ګناه ده. ژوندون به نور څومره ترخیږي ورځ په دردو شپه په سلګیو تېرومه